تر شوی حکومت هم غلام و تر شوی حکومت هم غلام تیر شوی دی مشر به کشران نه یا ما سربازان نه یا ما سربازان د وطن دفاع کوله هر یو د سر تاج ده د ما مشران هغه د ما مشران چې کوم دي هغه غلامان دي کشران نه کشران نظامیان د وطن ملي اردو د ما هر یو د سر تاج دی دا پښتنه دلته دا چې تاسو خو دا غلامان دي اوس دي وویل غلامان دي تاسو بیا ولې د غلامانو ملاتړ کوئ حمایت یې کوئ آیا موږ په چا باندې پرسه وکړو برعکس په چا باندې وکړو زه فقط برګس یو اشرف غني و چې د وطن جوړولې سړی و د وطن موږ ملت بابا و ولې موږ تاسې نه پرېښودو هغه نه خو نور ټول خمران راتاو شو یو اشرف غني به څه کړي وای هغه سپېښو ته راجګ چا چې وطن جوړو وخت د منځه یوړو هغې سپېښو هم ته خپله راجګ سوې واجي صاحب هغې سپېښو هم ته خپله راجګ سوې اشرف غني سپې هم ته خپله راجګ سوې هغه به درته بار بار چغې ویلې هغه به درته نارې ویلې ته یې یو ورځ اورېدلی ده ته یو ورځ طالب ورته ویلي چې دا جنګ افغانستان کې ناروا ده او د ډاکټر اشرف غني د تګ نه وروسته تاسې ولې خپلې پوستې جوړ کړې کابل میدانوي چا چور کړ تاسو خپل سربازان په تیږو نه ویشتل ته خپله قضاوت وکړه تا یو ورځ طالب ته وویل چې یاره والا د افغانستان کې دا جنګ ناروا ده د افغانستان جوړېدو ته پرېږده د افغانستان پرمختګ ته پرېږده کله چې د دې خبرې جواب عسکر د دې وطن بچي وو تاسې د پوستې ولې چور کړلې پوستې ولې چور کړلې بیا د هغې نه تګ الیکوزی صاحب الیکوزی صاحب خبر د سره پرېږدو افغانستان د دې جواب درکوم پروګرام باندې کړی هغه وسی مهرباني د دې جواب درکوم مهرباني ګوره د پاکستان یو ملت محترمه ګوره یا پاکستان عیسائی د امریکا دې تړون سره وکړو چې راځئ چې د افغانستان کابل بیا په وینې رنګ کړو لکه څنګه چې د شهید ډاکټر نجیب سره وشو دا کار چې وشو اشرف غني په خبر شو چې دا کار خو کېږي اشرف غني یو ملت په ډېرې بخښنې سره اشرف غني طالب ته اشرف غني وویل چې طالبه راشه وطن ته راشه وطن در پاتې شو په وطن کې نورې معاملې روانې دي یو پاڼه مو نه غورځېږي طالب جان چې وطن ته راغی یوه پاڼه هم نه ده غورځېدلې هغه زورواکي هغه بدماشان چې وطن سره یې لوبې کولې هغه یې د خاورو سره خاورو زدران صاحب یوه لحظه صبر وکړئ ته لیکچر به دې وروسته ورکړي یوه لحظه صبر وکړه محترم زدران صاحب زدران صاحب لږ حوصله ولرئ خیر دی زدران صاحب خبرې دې اورو زدران صاحب محترم لږ صبر خیر دی لږ صبر وکړئ مایک دې بند دی زدران صاحب محترم مایک مو زدران صاحب لږ صبر وکړه ډېر نه یو خبره درته کوم لږ صبر وکړه سوال یې لکه سر ته ختلي دي نه زدران صاحب مایک مو بند دی خبره چا وکړله غلطه خبره به نه کوئ نه زدران صاحب مایک مو بند دی قربان مو شم زما مشر غلطه خبره توهین نه سپکاوی نه یوه خبره کوم زدران صاحب مایک دې بند ده نه پوهېږم چې څنګه حساب خو مایک خلاصولو خو ووتلو که بیا یې راخېژوئ راویخېژوئ هیله کوم یو دوستانو په لایف کې یو نفر چې سوال کوي هغه ته وخت ورکړئ چې هغه نتیجې ته ورسره ورسېږي هغه نه وروسته بیا تاسې کولی سئ نور هم مخې ته ورسره لاړ سئ هیله ده چې چا څوک کته کړي ونه اوسېږي